اکثره خلک زموږ آرام ژوند پر موږ حراموي. هغه وایي که یو سړی پیغمبر هم شي نو د خلکو له خبرو په امان کیږي نه. که چیرته ډېر زحمت وباسي وایي دا احمق ده. که چیرته په کارونو کې کموالی راولي وایي ټنبل ده. یا هم که چیرته پټه خوله کښېني وایي ناپوه ده، نه پوهېږي، ګونګی ده. اما که چیرته خبرې وکړي بیا وایي دا ډېر ګډېږي. که چیرته نیک اعمال وکړي، روژه ونیسي، زکات ورکړي او نور خیریه کارونه وکړي وایي ریاکار ده. که چیرته یې ونه کړي وایي هر څه ګټي او ځان ته یې خوري. نو دا خلک په هیڅ حالت کې هم ستاسو د کړنو سره موافق نه دي. د دوی خلکو سره په یو انډول کې مخته لاړ شئ، په هغه انډول او هغه معیار کې مخکې لاړ شئ چې الله تعالی در څخه ناراضه نه شي او خفه نه شي. الله تعالی په هیڅ صورت باندې مه خفه کوئ. د بنده لپاره الله تعالی مه ناراضه کوئ. د الله تعالی رضا په نظر کې ونیسئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره تعقیب کړئ. د بندګانو د خبرو په قصه کې مه کیږئ. خپل ژوند ته مو په خپله لاره جوړه کړئ، خپله طرحه جوړه کړئ او خپله پر مخ لاړ شئ. هېڅکله هم د نورو په خوښه ژوند مه کوئ. خوښ او بریمن اوسئ.